لکه زمونږ دې ملک کې که تاسو خیال وکئ بعضې بزرګان وایي چې سنتو نه رستو دوا نشته. ټیک ده، دا فرض چې وشي که نه نو سنت چې وکړي نو رستو وایي دوا نشته. ولې نشته؟ وایي پیغمبر نه ده کړې. دا بله لانجه ده زمونږ په دې ملک. حاجی محمد امین خبره وایي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه، دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي. سنتو نرستو دوا نشته. یو لوی غوبل په دې ملک کې پې جوړ دی. اعلی صاحب پنج پیری دی، سنتو نرستو دوا نه کوي او جنازې نرستو. دا جنازه چې وشي او پکې آواز وکړي دعا وکړي، دعا ښه شی دی، دا به مو اورېدلي. نو مال هغه جنازه کې خندا راشي، زویم دا خلک به وایي چې هلکه هلته مړی شي هلته دی خاندي. نو اوس خاندي به نه چې د خره په زامنو اورېدلی. سنتو نه رستو دوا نشته. ولې؟ ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صحابو تاسو د کورونو نه ادیرې مه جوړوئ، د مونځ څه حصه چې ده هغه په کور کې کوئ. نو نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی. ما څه ووایي؟ نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی. ځان نه د ملا دو پیازه زوی مه جوړوه چې په 2 بجې راشي او د جمعات دروازې ډبې ډبه 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 طالبان د خوبه وباسي او څه چل دی زه تهجد له راغلم. تهجد کور کې کوه. ټیک شو؟ سنت د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی. ٹھیک شو؟ نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی او سنت د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی. نو پیغمبر فرض پسې به دوا ځکه وکړه چې هغه به سنتو له کور تتلو. زما په دې خبره پوهېږئ؟ هغه به سنتو له کور تتلو. سنت او نفل به په کور کې کول. نو فرض پسې به دعا څومره وکړه؟ اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. دا دعا به فرض پسې وکړه او هغې نه بعد به کور ته لاړو. سنت به په کور کې وکړه. اوس چې د چا کورونه جمعات سره نږدې دي نو هغوی ته پکار دا دي چې فرض په جمعات کې وکړي او سنتو له کور ته لاړ شي. وخت ډېر وي جمعه کې نفل د کور کې کوي او فرض له د جمعات ته راځي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ نو سنتو نه رستو دوا نشته ځکه چې پیغمبر به سنت په جمعات کې نه کول، په کور کې به. نو ته سنت په جمعات کې کې نو د پیغمبر د عمل خلاف کې که نه کې؟ تاسو خیال راغی؟ سنتو نه رستو دوا نشته ځکه چې پیغمبر نه ده کړې. نو پیغمبر خو په مصله سنت هم نه دي کړي، نو ته سنت په مصله ولې؟ هر شي ته د انصاف په نظر ګورئ. هر شي ته د انصاف په نظر، بے انصافی مکه. مفتی کفایت الله مفتی هند لیکلی دي چې سنتو نه رستو که چا سنت په جمعات کې وکړه او سنتو نه رستو دوا یې وکړه، خو که دا دوا څوک لازم نه ګڼي، فرض او واجب نه ګڼي، نو جایز دي. او که فرض او واجب ګڼي نو بیا ناجایز دي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ دا نه چې سنتو نه رستو ملا دوا ونه کړه نو کوتک ورپسې راوالي. نه، که لازم چا نه ګڼله او په خپله خوښه یې وکړه جایز. لکه پخوا به ما 2 دواګانې کولې، اوس یو کوم. که یو هم نه کوم نو په ما پسې انسلار شته. ټیک شو؟ دلته یو 2 طالبان راغله، ما ته وی چې یاره جي توحید دا تقریر خو دې ډېر ښه وکړو، د توحید تقریر دې وکړو، خو دا سنت نه رستو دوا دې وکړه نو دغه دې ښه ونه کړه. مال ملا صاحب داس چل دی چې زمونږ د خدای پاک ته ډېر کارونه بند دي، په دې یو دوام کار نه کېده. زه وایم چې لشل دعاګانې مې ورته کولې. او که ستا خدای ته حاجت نه وي نو ته یې مه کوه ورته که نه. که ته د خدای نه بې نیازې او خدای ته دې ضرورت نه وي نو دعا ورته مه کوه. مونږ خو خدای معشوقه ده او معشوقې ته عاشق هر وخت په جړا خوند کوي، که داسې نه ده؟ خدای محبوب دی، معشوق دی او د عاشق سړي هر وخت خدای ته او معشوقې ته جړا چې ده هر وخت.
چې خوله دې وازه کړي ورته جاړې شکل د جړا دې جوړ کړي هر وخت لګیا اوس. اے الله تاسو مونږ څه دعاګانې دي زمونږ څه دوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا به داسې وه چې لاسونه به دومره اوچت که چې د دې ترخونو سپینوالی به صحابه ولیدو دومره لستوڼي به لوی نو په لستوڼو کې دننه صحابه به د ترخونو سپینوالی ولید دومره به لاسونه اوچت. مونږ خو داسې کړي یا زمونږ د متن معتبران خو داسې دوا کوي که نه داسې چلي د غټانو له چې ورشي رمان د ایمان دی د معتبرو کې چې مړی شوی او ته ورشې وله نو تا ډېر شکلم وران کړی او خان کې مړی شي دعا به وکړو چې الله جنت ورکړي او ته هغه داسې کړي د بېنظیرې دوا چې وګورئ هغه داسې چل کوي هغه داسې کوي وایي خدای دا ټول ملک ما نه رستو پناه کړي ټول ملک پناه تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا او عزیزانو چې دعا هر وخت خدای ته لګیا اوسه یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم هر وخت دنیا کې هر څومره مشکلات چې در باندې راشي یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو دا وظیفه 3 ورځې وکړه په 4مه ورځ ګوره چې هر مشکل دی خدای به حل کړي. یا عزیزو یا عزیزو یا د ډېرې لوی غلبې او د قوت مالکه خدایه ستا د قوت مخکې زما مشکل څه شی دی دا هر وخت. نو عزیزانو عرض داو چې دا ټولې مسلې د دې نه دي چې مونږ پې جګړې وکړو قوم کې پې انتشار جوړ کړو فتنه پې جوړه کړو فساد پې جوړ کړو. مسله ده ته راځه ما ته ته ملای زه ملایم ما سره کوټه کې دننه کېنه ور به بند کړو ته خپل دلایل وایه زه به خپل دلایل وایم که ستا ټیکي زما ایمان پکار دی چې زه ستا اتباع وکړم که زما ټیکي نو ستا ایمان پکار دی چې ته زما اتباع وکړې. مونږ په دې قهرم په دې ملک کې اخته یو چې مونږه اختلافي مسلې د عوامو په مخ کې تیر کړو ٹھیک ده په قبر د پاسه ودرېږو او صاحب پلانی دا وای او زه دا وایم هلته د پلانی ملګري مې او د پلانی ملګري مې پلانې او پلانې خو بیا د ګډو د ذاته دي یو بل ته ښکاره اړم پکار دا نه پکار شریفانه اختلاف. اوس وګوره په 20 رکعاته تراویح کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب 20 رکعاته تراویح د امام مالک امام المدینه هغه امام مالک چې چا په ټول عمر کې د مدینه منورې نه بهر یوه شپه نه وه کړې په ټول عمر کې د بغداد بادشاه ورته خط راواستولو چې یو څو ورځو له بغداد ته راشه ده ورته ویل اوزګار نه بیا خط راغی چې یو 2 ورځو ته راشه وی اوزګار نه بیا خط راغی چې 1 ورځې ته راشه. امام مالک ورته ولیکل چې زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې زه د محمد رسول الله د روضې په خوا کې 1 غنټه تېرول ستا په ټولې بادشاهۍ ورنکما او د بغداد بادشاه که د بغداد ټوله بادشاهي مال راکې نو زه به د محمد رسول الله په خوا کې په 1 غنټه وانخلما. هغه امام مالک داغه مذهب دی 20 رکعاته تراویح. امام احمد بن حنبل دا هغه امامو چې بادشاہ سره اختلاف راغی چې قرآن حادث دی او که قدیم دی. حادث او قدیم دا یو منطقي خبره. امام احمد بن حنبل وی چې قرآن گو په اعتبار د نقوش سره حادث دی لیکن زه د خدای کلام ته به چرې حادث ونه وایم زما خوله زیب نه کوي. بادشاه ویل وی تړئ وی تړلو لاسونه یې وله رستو تړل او داسې ووالو چې مرګ له ووال. تاسو خیال راغی او داسې ووالو چې مرګ له او مرګ نه بعدې د لاش هم پته ونه لګېده چې خښ کم ځای. اوس د بعضې ائمهو دا مذهب دی چې په حج کې صفا مروه کې خښ دی. چا دا ویلي چې بیت الله شریف سره چې کوم حتیم دی په دې ځای کې خښ د قبر هم پته نه لګي. بادشاه سره اختلاف راغی او د قبر هم پته نه لګي.
دا هغه امام احمد ابن حنبلم مذهب چې ده هغه دا دی چې تراویح 60 رکعات. دا هغه امام احمد ابن حنبل دی چې د شپې خوب کې خدای ولیدو، نو الله پاک نے تپوسو کو چې یا الله ته په څه ډېر خوشحالېږي. الله ورته فرمایل چې اے اماما زما ډېره خوشحالي چې داغه بتلاوت القرآن ده. څوک چې قرآن ډېر لولي نو زه په ډېر خوشحال، داغه سړي نه زه ډېر خوشحالېږم چې کوم قرآن ډېر لولي. داغه امام احمد ابن حنبل دی، هغه مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. دا حضرت ابن عباس دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو، ابن عباس دا د تر زویو، د ابن عباس مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. ٹھیک شو. اوس راشي حضرت عمر فاروق، دا حضرت عمر فاروق مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. دا حضرت عثمان هم مذهب دا دی چې تراویح 60 رکعات. دا حضرت علی مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. دا خلفای الراشدین مذهب دا دی چې تراویح 60 رکعات. په دې خبر پوهیږئ. دا ائمه اربعه مذهب هم دا دی چې تراویح 60 دي. دا خلفای الراشدین مذهب هم تقریبا دا دی چې تراویح 60 رکعات دي. اوس په 60 رکعاتو کې د پیغمبر نه دلیل څه دی؟ پیغمبر نه دلیل روایت د ابن عباس ته. ابن عباس وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی 20 رکعتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 60 رکعات کړی دي سیول وتر، بغیر د وترونه، د وترونه بغیر 60 تراویح کړی. دا د ابن عباس روایت. دائمه محدثینو د په سند کې لک کلام دی، دا په ځای پرې دی. عمر فاروق په دور حکومت کې ټول صحابه را جمع کړه، 60 رکعات تراویح په شروع کړه. عمر فاروق او ویلي چې ځان لمکوي، په جمع به 60 رکعات تراویح کوي. اوس دلته یو د کار نسخه بل واوري چې د 60 رکعاتو کې فلسفه څه ده. خبره پوهیږئ؟ خوب هونه دې درغله. دانن جمعه الوداع ده، بیا خدای خبر چې مونږ ژوندۍ او په مونږ جمعه الوداع راشي. په دې جمعه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفاو، او الوداع لفظ به جمعه الوداع ته الوداع لفظ به په دې ورځ باندې ویلي چې د ډېر لوټ میاشت و زمونږ نه عمدا سرانه لاړه، مونږ پکې ایسو نه کړ. اوس راشي حضرت عمر فاروق ته چې دې کې راز څه دی چې دا تراویح 60 رکعات وای. راز پکې دا دی چې دې 60 رکعاتو باندې په دې میاشت کې الله د 60 رکعاتو فرض تکمیل کوي. تکمیل یعنی 60 رکعاتو فرض لا د روزې د ورځې پشتي ور کوي. ګوره 2 رکعات فرض سحر، 4 رکعات ماسپخین، څو شو؟ شپږ. 4 مازیګر، څو؟ لس. 3 ماښام، 14. 4 ماسخوتن، 19. او 3 وتر، 60. 60 فرض شو. چې 60 فرض شو تراویح 60 فرض دي. نو یو رکعت تراویح د یو فرضو د ملا پشتي الله جوړه کړې ده. نو 60 رکعاتو تراویح کې راز دا دی چې الله د ورځې د 60 رکعاتو تکمیل په دی باندې. زما په دې خبره پوهیږئ؟ بل حضرت عمر د 60 ایجاد کړی دی، بل دلیل په کمزور دی. د 60 رکعاتو په ایجاد د حضرت عمر دلیل د دین لوی قوی بل کم دی. پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه پشان دستورو دی، هر یو پسیم چې نیت وتړلو دغه سملار ده. بل حدیث ته علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المهدیین. پتاسو لازم دی زما طریقې او زما لارې، او پتاسو لازم دی زما د خلفاء لارې، زما د خلفاء الراشدین لارې، زما سلورو یارانو چې کوم لار تاسو ته سم کړی دا پتاسو لازم دی چې په دې لار بروای. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ
ایجاد د 100 رکعات د ابن عباس روایت د پیغمبرنا د 100 رکعاتو د ائمه مجتهدین او مذهب 100 رکعاته د ټول امت مسلمه مذهب 100 رکعاته په کعبه بیت الله شریف کې 100 رکعاته کیږي په مدینه منوره د پیغمبر په خوا کې 100 رکعاته کیږي تاسو خیال راغی اوس اخیری خبره وره مولانا تنویر رحمت الله علینا تپوسو شي چې جی دا تراویح شل دی او کاته هغه ورته بچیا خبره وره قیامت کې به د هر عبادت پختنه کی د هر عبادت 100 رکعات دی راوړ کدا تراویح شلوی او ته یو سی قیامت لا 8 رکعات نو دولس بد نور کم زینه پیدا کړي خدای پاک مطالبه وکړه چې دا خو 100 رکعات وي او تار وړي 12 دي نو ورشه 12 دا تار وړي 8 دي ورشه 12 نور پیدا کړ نو کوم خو منډي وي اسویم پیدا به کوي چرته به پیدا کړ او چې مطالبه د شلو شو وړي دي شلوي بس خبر خلاص شو کوم مطالبه د اتو شو او تا وړي شلوي نو اتب پاتو کې مجرشی او 12 بدر سره فالتوم شي کنه او د 12 بدل کې به بل رتبه خدای پاک در کی کنه نو شی زیات وړل پکار دي که کم وړل پکار دي خو عبادت ته کنه چې شل دی اوړي او مطالبه د اتو 12 به بچي پاغه به نور څوکي 12 دی اته دی اوړي او مطالبه د شلو شونو کې بچ د دې وجنه د ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوئ د ټول امت مسلمه اجماع د پدې دی وخت کې چې تراویح 100 رکعات ختم یو ځلا سنت ته په تراویح کې اوریدل دینه سیوا نور ډیر کسو کوي دا نفل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بش په ختم کول پروز یو شپته یو به په تراویح کې کولو او یو به د ورځې کولو یو به د شپې کولو سار به شروع کو ماخام لبه ختم تراویح به چې وکړي بیا به قران شروع کړو سار بانګونو پورې به بل ختم وکړو نو یو شپه ته ختمونه به کول او سلويخ کاله د ماسختن پاودس د سار مونږ کړي دغم خلقو مونږم خلق دغم بنی آدم او مونږم بنی آدم اوس خپل بنی آدم توپ تا او دغه خلقو ته سوچ کوي چې خلق دغه چې دا لاړه او که خلق مونږ یو واخر دعوانا ان الحمدلله